کچری تاسو وایي چې زمونږ د وجود کمې پټې دي هغه د مضبوطي او طاقتور شي او د دې سره زمونږ د معدې چې کم صحت ته هغه د هم ور سره طاقتور شي او د دې سره مونږ د خوراک کوو خو زمونږ د خوراک سره د زمونږ خېټې نه غټيږي او د دې سره زمونږ په وجود کې کچری د وینې کمی وي یا د طاقت کمزورتیا وي د ور سره هم بهتروالی طرف ته روان شي او یا کچری زمونږ د زړه صحت کمزوري وي نو زمونږ د زړه صحت ور سره هم خشي او د زړه چې کمې پټې دي هغه د ور سره هم طاقتور شي او یا کچری د انسان په صحت کې ډیر زیات تکاوت محسوسيږي او هغه ته ډیر زیات کمزورتیا محسوسيږي او دغه په وجود کې د انرژي زیات شي او دغه د کما کمزورتیا د ختمېدو طرف ته روان شي او یا کچری د انسان شوګر وي او د شوګر د وجې کما کمزورتیا چې په انسان باندې راځي هغه کمزورتیا د انسان ته ناراضي او د انسان چې کم صحت دی هغه د صحتمند شي او د دې سره انسان باندې چې کم سختي بيماري او د ډیر وخت بيماري راځي کم ته چې کرونیک ډیزیز ویل شي لکه د کینسر په شان بيماري شو یا د شوګر په شان بيماري شو یا د بلډ پریشر په شان بيماري شو نو د دې بيمارو راتګ د هم کم شي نو زه تاسو ته د خوراک یو داسې سیس خیم چې دا ټول طاقت په دې یو سیس کې موجوده دي او دا سیس قدرتي سیس دي او د دې فائدې تاسو ته ډېر زیات دي او نقصانات هیڅ نشته او دا سیس تورا چنه دا کم ته چې موږ په اردو کې بونه هوا چنه ویل شو او دا دې ټول علامات ول د انسان په بدن کې ځکه صحتمند سیس دي چې په دې کې دنه پروتین ورته ویل شي چې دا غي مقدار ډېر زیات وي او د دې سره فایبر ورته ویل شي چې دا غي مقدار هم پکې شته دي او د دې سره هیلتي فیټ ورته ویل شي هغه هم دی پکې او په دې کې دنه مینرل دی پوتاشیم دی او فاسفورس دی او په دې کې دنه آیرن دی او په دې کې دنه میګنیشیم دی د دې سره په دې کې دنه انټي اکسیډنټ دی چې دا ټول کوم قدرتي سيزونه دي دا تاسو ته دغه شان فائدې درکوي لکه څنګه ما بیان کړي نو کچري دا ویډیو انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کړئ دا شان میډیکل انفارمیشن د لپاره زموږ سره اوسئ